حدیث کا راځي د الله رسول فرمایلی عینان دوسترګي دي چې الله سبحانه وتعالى به تور نو ورسي عین بکت من خشیت الله یو هغه سترګې چې د الله نه یو د وجه نه چړلې الله به سترګې ته دا ور چې درانه ستې دي وعين باتت تحرس في سبيل الله او بل هغه سترګې چې jihad کې ولاړه ده او څوکیداری کړې ده مسلمانانو ته پیاره کړې ده هغه الله سبحانه وتعالى جهاد الله الله سبحانه وتعالى بدا عرض سورة تدرکی چې کله ستاسو د ځل کې د الله نه یې راغلی حدیث کا راځي هو کسان دي د الله د عرش سورة دلاندې وایي سبعة يظلهم الله في ظله یو باندې کې لا کسله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هغه څوک چې د خپل رب ورته یا شی او د رب تذکره ورته وشي او د سترګو نه اوښکې را روانې شي دا د مؤمنانو صفت دی چې کله ورته د رب تذکره وشي وجدت قلوبهم په دې کې چې نرمي پیدا شي د سترګو نه اوښکې را روانې شي او د بدن د وختان دې سره راریږ شي دا د مؤمنانو صفت دی انسان کوشش نه وکړي چې جړه نه ګرځي د خپل زړه د نرم کا هغه کارونه وکړه چې باندې سره د انسان زړه دې درني خپل رنګ ته وجاړه هغه حالتونه چې سامخې ته راروانې دي دا قبر دی او دا مرګ دی او دا الله مخې ته ودرېدل دي حساب او کتاب دی ورځ د قیامت ده هغه حالتونه دې خپل مخې ته راوړل په دې باندې به ستا زړه چې د ظلم شي او د سترګو نه به دې اوښکې را روانې شي او الله سبحانه وتعالی به دې په دغه عمل باندې د جهنم د رچې او جنت ته به دې راوړي